السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. افغان ایمرجن کپ لوبډلې په لومړۍ لوبه کې عمان ته ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلمشر شهید الله کمال د لوبې پچه وګټل. لومړی د منډو جوړونکو پرېکړه وکړه د افغانستان لوبډلې لپاره زبید اکبري 9 منډې جوړ کړې. کپټن شهید الله کمال به 45 منډې جوړ کړې. نورعلي زدران 15 او اکرام الخیل به 34 منډې جوړې کړلې. د افغانستان کرکټ ایمرجن کپ لوبډلې لپاره دوه لوبغاړو زبید اکبري، ریاض حسن ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله چې 90 منډې ملګرتیا یې هم وکړه. افغان لوبډلې په 49 اورونو کې د اتو لوبغاړو په ورکولو سره سیالي لوبډلې ته 288 منډې هدف کېښود. د عمان په توپ اچونکو کې به کلیم الله او کاپ الله 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 195 منډې جوړ کړلې چې افغان لوبډلې ته په 2 منډو په توپیر دغه لوبه وبایلله. د عمان لوبډلې لپاره عیان خان او شعیب خان دواړو 43 منډې جوړ کړې او کاپ الله 39 منډې جوړ کړې. د افغانستان توپ اچونکو له ډلې به ابراهیم او درامانځی، ضیاءالرحمن اکبر د سیالي لوبډلې 3 ویکټې واخیستلې او اظهارالحق نوید بیا 2 ویکټې واخیستې. شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد بیا یو لوبغاړی آوټ کړي. په دې اتلولۍ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا، عمان، نیپال، متحده عربي امارات ایمرجن کپ لوبډلې به ګډون کوي. افغانستان به راتلونکې لوبه له عمان وروسته له سریلانکا او بنګلادیش سره خپل بخت ازموي. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي چې دغه دوه لوبو کې هم بریا خپله کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.